چې په کور کې اکثریت د دې دنیا په حواله سره خبرې ډېرې کیږي چې یاره دې پلانکي ته وګوره او هغې ته وګوره او دې ته وګوره او د پلانکي زوی بار لاړې او دې ته لاړې او دې ته لاړې دا خبرې کیږي که نه کیږي دا ماشومان دا بچي دا خبرې په کور کې زده کوي او د دې ذهنونو ته ننوځي چې ګینه اصل مقصد دنیا ګټل دي اصل مقصد خو پیسې ګټل دي اصل مقصد خدا دی چې ستا ډېرې بنګلې نو د ماشومانو زړه زموږ د دې مدرسو نه ځکه تور دی او که دا کوم راځي د مور او پلار د ډېر زور د وجې نه راځي که زموږ او ستاسو په کورونو کې پلارانو دا کردار ادا کړ چې زوی ته وایي چې دا پلانکي بچي ته وګوره قرآن یې زده کړه دا پلانکي بچي ته وګوره هغه عالم شو دا پلانکي بچي ته وګوره هغه د شپې تهجد کوي دا پلانکي بچي ته وګوره هغه په ساله سبق لمونځ کوي څه مو خیال دی دا ماشومان به بیا دینداره نه شي خو د پلارانو دا کمې کوتاهی دی چې دنیا کور کې او جومات کې هر ځای کې د دنیا خبرې هر ځای کې د پیسو خبرې نو خاورې به د دې ماشومانو تربیت وشي صحابه کرام چې د هغوی ماشومان با تربیت په وخت د ماشومتوب کې تاریخ رقم کړی دا په دې وجه چې هغوی به په جومات کې د دین خبرې په کور کې د دین خبرې په جومات کې د الله خبرې په کور کې د الله خبرې هر ځای کې د قال الله قال رسول الله ویلې کېدل زمونږ مجلس چې د قال او د قال رسول الله جوړیږي نو یا خو په هغه ټیم کې جوړیږي چې کله به بار نه علما راشي د قرآن درس راته عالم کوي د هغې نه ما سوا په کورونو کې دا مجالس موږ نه جوړوو که غواړئ چې د ماشومانو ذهنونه برابر شي دا د دنیا خبرې د خپلو بچو مخې ته مه کوئ که عالمان ترې جوړول غواړئ دا زما درته نصیحت دی د خپلو ماشومانو سره که ګپ لګې یا خو هسې د تفریح لپاره یو ګپ ولګوه او که خامخا یې لګې دیني ګپ ورسره ولګوه دیني امور په باره کې ترې تپوسونه وکړه